السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او خپل درسونه مو په منظمه توګه تعقیب کړي اوسي. لکه څنګه چې تاسو په جریان د درسونو کې یې، موږ په خپل تیر لوست کې د فرهنګي ځانګړتیاو په اړه باندې وغږېدلو، دا چې فرهنګ کوم ځانګړتیاوې لري. هلته موږ تاسو ته 7 ځانګړتیاوې در وپېژندلې او چې تاسو حتما باید تیر لوست زده کړی اوسي، ځکه چې تاسو ته موږ ډېر په ښه توګه باندې او مختصره توګه باندې تاسو ته وویلې. نو تیر لوست کې تاسو کورنۍ دنده هم درلودله، چې کورنۍ دنده مو دا وه چې په همغه لوست کې چې کومې پوښتنې راتلې هغه باید تاسو حتما حل کړې وي. نو که چیرې تاسو درس ته ښه پاملرنه کړي، تاسو به حتما هغه پوښتنې هم په ډېره اسانه توګه باندې حل کړي اوسي. نو ورسېدلو خپل د نننځي لوست ته، چې زموږ د نننځي لوست موضوع څه شی ده. زموږ د لوست موضوع فرهنګ او ټولنه. نو لکه څنګه چې تاسو موږ په تیر لوستونو کې د فرهنګ په اړه باندې پوه شولو، همداسې د فرهنګ هغه عمده عناصر موږ تاسو ته در وپېژندل. بیا په بل لوست کې موږ د فرهنګي ځانګړتیاو باندې هم وغږېدلو. اوس په دې لوست کې موږ غواړو د فرهنګ او د ټولنې ترمنځ چې کوم اړیکه او کوم هغه ارتباط تړاو چې موجود دی هغه غواړو تاسو ته بیان کو او وایو. نو درس خپل پیلوو په دې توګه باندې چې په لومړي سر کې موږ انسان، ټولنه او فرهنګ موږ غواړو په دې اصطلاحاتو باندې خبرې وکړو او دا ووایو چې دا اصطلاحات یو بل سره څه اړیکه لري. نو سره د دې چې دا اصطلاحات هغه اصطلاحات دي، یعنی مستقل اصطلاحات دي او ځان ته مفهوم او معنا لري، خو بیا هم د یو بل سره ډیر زیات نږدې اړیکې لري او یو بل ته ډیر زیات تړاو لري. دلته به دا ووایو چې دا اصطلاحات یو بل ته ډیر نږدې دي. کوم اصطلاحات؟ دغه انسان، ټولنه او فرهنګ یو بل ته ډیر نږدې دي، ځکه چې هیڅ فرهنګ پرته له ټولنې او هیڅ ټولنه پرته له فرهنګه دوام نشي پیدا کولی. دا په څه معنا؟ یعنی چې تاسو خو پوهیږئ چې موږ په خپل تیرو کلونو کې په 8م ټولګي کې 8م ټولګي هلته موږ د ټولنې په هکله باندې وویلې، دا چې ټولنه د خلکو هغه متقابلې اړیکې موږ ته راښیي، یعنی په ټولنه کې انسانان ژوند کوي او هلته یو بل سره متقابلې منظمې اړیکې لري. نو دغه د هغې د اړیکو دغه طریقه او دا چې څنګه یو بل سره رفتار ولري، نو دغه ټول د دغه رفتار او د ژوند تګلاره څه تعینوي؟ دغه فرهنګ دی چې د دغه د ژوند تګلاره تعینوي او رامنځته کوي. نو سره د دې چې ټولنه کې ټول غړي یو بل سره متقابل اړیکې لري، خو دغه متقابل اړیکې په د کومې لارې نه سمون اخلي او په کومه لاره باندې نظم پیدا کوي؟ دا د فرهنګ د لارې نه د دغه اړیکې یو بل سمون پیدا کوي او نظم پیدا کوي. نو فرهنګ د یو د ژوند لاره او طریقه موږ ته راښیي. سره د دې چې ټولنه د فرهنګ زانګو ده، یعنی دغه ټولنه او فرهنګ یو بل ته ډیر زیات نږدې، یو بل سره ډیر زیات تړاو لري. یعنی که چیرې ټولنه نه وي نو فرهنګ هم نشي کولی چې دوام پیدا کړي. همداسې که چیرې ټولنه کې فرهنګ نه وي نو هغې ټولنه کې وګړي نشي کولی چې یو بل سره منظمې اړیکې ولري او د خپلې اړیکو ته سمون ورکړي. نو دا موږ ته راښیي چې ټولنه او فرهنګ یو بل سره څومره نږدې اړیکې لري. اوس موږ د دې لپاره چې موږ فرهنګ په ډېره ښه توګه باندې وپېژنو، نو موږ د فرهنګ 2 اړخونو باندې خبرې کوو، چې هغې کې اوسني اړخونه دي او پخواني اړخونه دي. نو پخوانیو اړخونه کې څه راځي؟ ټول رسم و رواجونه، دود او سنتونه د فرهنګ مخکیني اړخونه دي. یعنی په یو ټولنه کې چې کوم هغه د پخوانه کوم سنتونه چې پاتې وي، رواجونه، دا ټول موږ ته د فرهنګ هغه مخکیني اړخونه موږ ته راښیي چې دا موږ ته د پخوانه د یو فرهنګي میراث په توګه باندې موږ ته راپاتې دي او دا زموږ د فرهنګ یو برخه جوړوي. همداسې فرهنګ اوسني اړخونه هم لري، ځکه چې لکه څنګه چې خدای پاک د دنیا یې پیدا کړې ده او انسان یې د هیڅ نه د دنیا ته هست کړی دی، هستي ته یې راوستلی دی. نو دغه انسان چې ټول هر څه لري دا ټول د خدای پاک له طرفه دي. او دغه د انسان کوم فرهنګ چې لري، چې موږ وویلې چې فرهنګ د یو ټولنې هغه معنوي او مادي شتمنیو ته وایي، نو دغه ټول هغه انسان چې کومې مادي او معنوي شتمنۍ لري دا ټول د خدای پاک لخوا هغه ته ورکړل شوي دي. او څومره چې دغه دنیا
پراختیا پیدا کوي، انسانانو تعداد زیاتیږي، نو هماغومره په مختلفو ټولنو کې مختلف فرهنګونه رامنځته کیږي، مختلف رسم و رواجونه رامنځته کیږي. نو همدغه دی چې نن ورځې موږ په نړۍ کې د ډیرو زیاتو ټولنو شاهدان یو چې هره ټولنه ځان نه جلا جلا فرهنګ او رسم و رواج او دود او دستور لري. نو دا ټول موږ ته د فرهنګ دغه اوسني اړخونه راښیي چې موږ په کولی شو په نړۍ کې بېلابېل هېوادونو کې وګورو. اوس بیا هم راځو په دې باندې خبرې کوو چې فرهنګ څو بڼې لري. نو په دغه زموږ په عامیانه ژوند کې همداسې په دغه عامیانه ادبیاتو کې فرهنګ د هغه ظریف هنر او ادبیاتو ته ویل کیږي. یعنی د هغه ظریف هنر او ادبیاتو ته د فرهنګ په بڼه باندې اشاره کیږي. خو فرهنګ ډیر وړوکی شی نه دی او داسې موږ نشو کولی چې فرهنګ یوازې هغه ظریفو هنري او ادبي مسایلو ته موږ محدود کو، بلکې فرهنګ ډیر زیاته لویه بڼه لري او ډیر لوی مفهوم لري چې زموږ مادي او معنوي شتمنۍ ټول سره نیسي. نو همداسې چې خدای پاک زموږ ته ډیر زیات نعمتونه په لاس کې ایښي دي، چې موږ دغه د خدای پاک هغه کوم نعمتونه چې موږ ته پرېښي دي چې په هغې کې دغه ټول طبیعي نعمتونه دي، دغه لمر دی، اوبه دي، دغه ټول همداسې د کانونه چې موږ ته په ځمکه کې دي، کوم غرونه چې دي، ټول هغه مادي نعمتونه دي چې خدای پاک موږ ته راکړي دي او موږ دغه مادي نعمتونو نه استفاده کوو او د هغې څخه د ژوند د اسانتیا دپاره لوازم او وسایل جوړوو. د مثال په توګه موږ ځان ته کورونه جوړوو، ساختمانونه جوړوو، همداسې موږ ځان ته ماشینونه او د خپل د ژوند د اسانتیا دپاره موږ ځان ته بېلابېل وسایل او د خپل اړتیا ور لوازم جوړوو. دا ټول د هغه مادي نعمتونو څخه لاسته راځي کوم چې خدای پاک موږ ته په لاس کې ایښودلي دي. چې دغه مادي شیان چې موږ جوړوو د ټول څه وایي؟ د فرهنګ هغه مادي بڼه وایي، چې دا د فرهنګ یوه بڼه ده چې هغه کومه بڼه ده؟ هغه مادي بڼه ده. نو فرهنګ یوازې مادي بڼه نه لري بلکې معنوي بڼه هم لري. چې د فرهنګ معنوي بڼه کې کوم شیان راځي؟ د فرهنګ معنوي بڼه کې ژبه، عقاید، قواعد، ارزښتونه او زموږ دغه کوم دین او مذهب چې لرو دا ټول زموږ د فرهنګ معنوي بڼه جوړوي. که بیا هم موږ د فرهنګ په هکله باندې وغږیږو، د فرهنګ او ټولنې په هکله باندې، نو دا به ووایو چې فرهنګ او ټولنه د یو بل سره ډېر زیاتې نږدې اړیکې لري او یعنې نه ټولنه کولی شي چې پرته له فرهنګ نه واوسي، ځکه چې دغه ټولنه کې چې کوم کسان ژوند کوي نو دوی دغه خپلې هغه متقابلې اړیکې د فرهنګ په وسیله باندې سره جوړوي او سمون ورکوي. او همدغه فرهنګ دی چې د انسانانو ژوند تګلاره جوړوي او همداسې فرهنګ هم ټولنې ته اړتیا لري. یعنې که چیرې ټولنه نه وي نو فرهنګ به چېرته او کوم ځای کې رامنځته شي. نو همدغه ټولنه ده چې د فرهنګ څه شی ده؟ د فرهنګ زانګو ده. نو ټولنه او فرهنګ یو بل ته سره ډېر زیات تړاو لري او د یو بل نه نه بېلېدونکي دي. که چیرې په یوه ټولنه کې خلک یې فرهنګ ونه لري نو هغه ټولنه یو بې هویته ټولنه پېژندل کېږي، ځکه چې هغه ټولنه ځان د خپل د ژوند دوام دپاره یو مناسبه تګلاره نه لري، ځان مادي او معنوي شتمني نه لري. نو همدغه دی چې هغه ټولنه نشي کولی چې خپل هغه ژوند ته ادامه ورکړي. نو فرهنګ او ټولنه یو بل سره ډېر زیات نږدې دي او یو بل نه نه بېلېدونکي دي. اوس موږ په دې باندې غږیږو چې د نړۍ د وګړو اړتیا فرهنګ ته. دا چې موږ خو اوس په فرهنګ باندې تر زیاته حده پوه شولو، دا چې فرهنګ او ټولنه یو بل سره څه اړیکه لري. نو اوس په دې باندې غږیږو چې دغه ولې د نړۍ خلک فرهنګ ته اړتیا لري، دغه علت څه شی دی چې د نړۍ خلک فرهنګ ته اړتیا لري. نو د نړۍ خلک دې خاطره فرهنګ ته اړتیا لري لکه څنګه چې څومره چې دغه دنیا پراخه کیږي، د انسانانو شمیر زیات کیږي، نو د دې لپاره چې انسانان وکړلی شي خپل هغه د خپل ترمنځ خپل منځي هغه اړیکو ته
ته سمون ورکړي، نظم ورکړي او یو بل منځ کې ټینګې اړیکې رامنځته کړي، نو دی مجبور دی چې د یو واحد فرهنګ نه پیروي وکړي. که چیرې دغه ټول انسانان د یو واحد فرهنګ نه پیروي وکړي، نو دی کولی شي د یو بل هغه اړتیاوې پوره کړي او د یو بل سره ډېرې ټینګې او نږدې اړیکې رامنځته کړي، ځکه چې په یو واحد فرهنګ کې خلک یو واحد دین لري، واحده ژبه لري او ځان نه رسم و رواجونه لري، آداب لري. نو که چیرې قواعد لري، نو که چیرې دغه ټول د یو ټولنې او یو د هېواد خلک د یو فرهنګ نه پیروي وکړي او ځان د خپل ژوند لپاره فرهنګ ولري، نو دی کولی شي چې ډېرې ښې اړیکې خپل منځ کې وساتي او د یو بل اړتیاوې پوره کړي او خپل ژوند ته په ډېره ښه توګه باندې ادامه ورکړي. نو دا د دې خاطره انسانان فرهنګ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي خپل ژوند ته سمون ورکړي، نظم ورکړي او خپل هغه اړتیاوې په خپل منځ کې پوره کړي. نو دوی باید یو واحد فرهنګ ولري. موږ په دې باندې پوهیږو چې خدای پاک انسان ته عقل او شعور ورکړی دی او انسان ډېر زیات ځواک لري. انسان کوم وخت کې چې نړۍ ته راغلو، نو د وخت په تېرېدو سره دغه ټول کوم هغه مادي شیان چې خدای پاک ورته ورکړي وو، د هغې نه ټوله په استفادې سره وکړلی شو چې د خپل د ژوند د اسانتیا او وسایل برابر کړي، خپل ځان ته مناسب استوګنځی جوړ کړي او دغه ټول ځنګلونه، درې او غرونه ټول خپل واک کې ونیسي او د هغې څخه د خپل ګټې په خاطر استفاده وکړي. نو دا د انسان هغه ځواک موږ ته راښیي او په نن ورځ کې چې انسانان کوم څه چې لري، کوم نوې اختراعات او کشفیات چې کړي دي او کوم وسایل چې جوړ کړي دي، دا ټول موږ ته د انسانانو هغه کامیابي راښیي. اوس موږ په دې باندې دې ته غواړو اشاره وکړو چې دغه د انسانانو دغه کامیابي د څه پورې اړه لري او دغه کامیابي څنګه لاسته راوړي. دلته درې مهمې موضوعګانې دي چې هغه د انسان په کامیابي کې ډېر زیات مهم رول لري، چې هغه څه شی دی. هغه لومړي سر کې د انسانانو فکر او نوښت دی، ځکه چې خدای پاک انسان ته ډېر یو فکري او جسمي ځواک یې ورکړی دی او عقل او شعور یې ورکړی تر څو د خپل انسان دغه د خپل فکر نه په استفادې سره نوښتونه رامنځته کړي او خپل ژوند ته پراختیا او وده ورکړي. همداسې د انسان مادي او معنوي هغه اړتیاوې دي، د دې لپاره چې انسان خپل هغه مادي او معنوي اړتیاوې پوره کړي، نو انسان څه وکړه؟ نو انسان په خپل ژوند کې فرهنګ یې رامنځته کړو او خپل د دې لپاره چې خپلې مادي اړتیاوې پوره کړي، نو د ډېر زیات لوازم او ماشینونه رامنځته کړه تر څو د هغه مادي اړتیاوې سمبال شي. او په آخر کې هم فرهنګ دی چې فرهنګ هم د انسان د ژوند په کامیابېدو کې او د انسان د کامیابیو په لاسته راوړلو کې ډېر یو مهم عنصر دی او ډېر مهم رول لري. نو که موږ وغواړو چې دغه د انسان کامیابیانې په لنډه کې په یوه کلمه کې خلاصه کړو، نو هغه کلمه به څه شی وي؟ هغه کلمه به فرهنګ وي. نو همدغه فرهنګ دی چې د انسان د کامیابیو او د ډېر زیات د پیشرفتونو سبب ګرځېدلی دی، لامل ګرځېدلی دی، ځکه چې همدغه فرهنګ دی چې د انسان هغه مادي او معنوي شتمني موږ ته راښیي او همدغه فرهنګ دی چې د یو نسل نه بل نسل ته انتقال کیږي او د همدغه د فرهنګ د انتقال په نتیجه کې انسانان کولی شي چې په ډېره ښه توګه باندې ژوند وکړي او د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. که تاسو په نظر کې ونیسئ که چیرې دغه فرهنګ نه انتقال کېدلی، که فرهنګ نه انتقال کېدلی، نو انسانان به مجبوره وو چې بیرته له سر نه د خپل کورني ژوند لپاره یو نوی نظم رامنځته کړي، ژبه بیرته سر نه جوړه کړي، همداسې نوي دستور او قواعد ځان ته جوړ کړي، اور کشف کړي او داسې نور زیات کارونه ترسره کړي تر څو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. حتی انسان به نشو کولی چې هغه خپل د ژوند هغه ساده مسایل او ساده ستونزې په سمه توګه حل کړي که چیرې دغه فرهنګ انتقال نه کولی. خو همدغه فرهنګ کله چې تاریخ په تېرېدو سره، د وخت په تېرېدو سره فرهنګ ډېره وده پیدا کړې ده او انتقال یې پیدا کړی دی. همدغه دی چې نن ورځې انسانان کولی شي چې د فرهنګ نه په ګټه اخیستنې سره خپلې مادي او معنوي اړتیاوې پوره کړي. نو دغه که چیرې د انسانانو دغه د ژوند په تاریخ کې د انسانانو اقتصادي وده موږ په نظر کې ونیسو، دغه د انسانانو د اقتصادي ودې په هره مرحله کې فرهنګ ډېر زیات مستقیم تاثیر لري او اغیز لري. همدغه د فرهنګ اغیزه ده چې انسانان اقتصادي نګاه نه پراختیا کړې ده او
کولای شو چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي. نو زموږ په هیواد کې هم زموږ د هیواد کې زموږ دین اسلام سپېڅلی دین دی چې د اسلام په سپېڅلي دین کې د ژوند ټولې لارې چارې موږ ته راښودل شوي دي او همداسې موږ که چیرې موږ د اسلام نه په ښه توګه باندې پیروي وکړو د اسلام د احکامو نه، موږ کولی شو چې خپل ژوند ته ډېر ښه سمون ورکړو، خپل اقتصادي چارې او همداسې خپل ټولې اړتیاوې د هغې نه په پیروي سره خپل ټولې اړتیاوې پوره کړو او خپل ژوند ته سمون ورکړو. نو دا به ډېر ښه وي چې موږ د اسلام د احکامو او قواعدو نه ارزښتونو نه پیروي وکړو تر څو چې موږ وکړلی شو خپل ټولنې ته پراختیا ورکړو او خپلې ټولې هغه مادي او معنوي اړتیاوې چې لرو هغه پوره کړو. نو ګرانو زده کوونکو، له دې سره سم زموږ درس په همدغه ځای کې پای ته ورسېدلو. زموږ د نن ورځې لوست موضوع دا وه چې موږ د فرهنګ او ټولنې ترمنځ هغه کوم اړیکه چې موجوده وه هغه موږ تاسو ته وویلې چې دا فرهنګ او ټولنه یو بل ته څه اړتیا لري، یو بل سره څه تړاو لري. موږ پوه شولو چې فرهنګ او ټولنه د یو بل څخه نه بېلېدونکي دي او د خاطره چې همدغه ټولنه ده چې د فرهنګ زانګو ده او په فرهنګ په ټولنه کې رامنځته کېږي. همداسې فرهنګ هم ټولنې ته اړتیا لري ځکه چې که ټولنه نه وي نو فرهنګ به کوم ځای کې او چېرته به رامنځته شي. نو همدغه د دې ترمنځ ډېر زیات نږدې اړیکې دي او یو بل ته ډېر زیات اړتیا لري. همداسې موږ د انسانانو د ژوند په تاریخ کې چې انسانان کومې کامیابیانې ترلاسه کړي دي، نو موږ په خلاصه توګه باندې وویل چې د انسانانو د کامیابۍ دلیل ډېر یو مهم دلیل یې همدغه د فرهنګ درلودل دي، ځکه چې انسانانو فرهنګ رامنځته کړی دی او د فرهنګ نه په ګټه اخیستنې سره دوی د خپل ژوند تګلاره جوړه کړې ده او خپل هغه کومې مادي او معنوي اړتیاوې چې لري د همدغه د فرهنګ نه په ګټه اخیستنې سره خپل هغه اړتیاوې پوره کړي دي. نو زموږ درس په همدغه ځای کې پای ته ورسېدلو. تاسو کورنۍ دنده په دې لوست کې دا ده چې دې درس کې چې کومې پوښتنې ځي هغه حتما خپله کتابچو کې حل کړئ. که چېرې د ورځې په لوست کې تاسو کوم ځای کې پوه شوي نه اوسئ او تاسو ستونزه ولرئ، کولی شئ خپله ستونزه ما سره په کمنټ کې شریکه کړئ تر څو چې زه بل درس کې بیا تاسو ته حاضره کېږم او بیا هم د فرهنګ په بله برخه باندې تاسو سره خبرې کوم او تاسو ته یې درپېژنم. تاسو په لویو بخښونکي الله سپارم. خدای په امان.